السلام علیکم. غواړم نن څنګه کولی شو چې له موږ سره یو لیست ګډوډي او هغه بیا په منظم ډول سره بیل کړو. یعنې موږ غواړو که د انګلیش شاګردان یا دا په مکاتبو کې وي، نه د صنفونو په حساب سره وي، یا په دفترونو کې وي، مثال کارمندان امپلای کنه ټایپ یا کوکې ګارډ اپریټر یا آی ټي منیجر، داسې نور هغه کسان به څنګه له یو شیټ ګډوډ شیټ نه بیلوو. ډېر اسانه طریقه لري. لکه فار اگزامپل زه غواړم په دې ټول لیست همدا د ما سره، نو په دې کې زه غواړم کمپیوټر وال دلته راشي، د مت وال دلته راشي، د انګلیش وال دلته راشي. یعنی هر کسان باید اتوماتیک ډول څنګه چې بیل شي را سره. د دا ډول کار لپاره به نو زه څنګه کوم چې دا ټول شاګردان بیل کم سره. د بیلولو لپاره داسې ده چې زه څنګه په دې باندې کلیک کوم نور ټول کار ماته خلاص شو. که زه اوس دلته راځم کمپیوټر، دا د کمپیوټر شاګردان دي، دا راته د مت شاګردان سره لپس، او دا هم د انګلیش شاګردان، ټول اتوماتیک ډول بیل شول. یعنی څنګه زه یوازې کلیک ور باندې کوم هغه ټول ماته خپله بیلوي. مثال زه راځم دلته راځم او په دې باندې کلیک کوم، څنګه چې کلیک ور باندې وکړم بس خلاص. اوس که زه دلته راځم کمپیوټر سټوډنټ، مت سټوډنټ او انګلیش سټوډنټ، د دا ډول کار کولو لپاره تاسو ډېر په ډیرو مهمو جانو کې استفاده ځینې کولی شي. هلته به ډیټا ډیره ګډوډه وي، نو ته بیا هم د دې په اساس باندې سره بیلولی شي. د دې شاته ما یو څه کود کړی ده، رایټ کلیک چې ور باندې وکړئ، دا یو بټن یا شیپ ده، بیا مې شیپ پیل کړی دی، یعنې دې ځای نه مې شیپ اخیستی ده او بیا مې هغه پیل کړی دی له پکچر نه. رایټ کلیک اساین ماکرو او دا ماکرو بیرته ایډیټ کوم. د دې لپاره به ډیر سمپل کوډ لري. زه لومړی د خپلو شیټونو یو اوبجیکټ کریټ کوم، مثال ډایم A ډایم B ډایم C set equal to this workbook dot sheets. اول لما سرچ ته د شیټ 1 په نامه شیټ دا شیټ 1 دا کمپیوټر دغه ماته کنه، دا خو دې سره مساوي کو بل B ده set B equal to this workbook sheets او دا چې د کمپیوټر شیټ اوبجیکټ جوړو. set C equal to this workbook dot sheets او دا هم مت نسته ناخستی. مت په دې خاطر موږ ته مشکل جوړوي چې اوبجیکټ جوړ نه کې مت فنکشن دی، هغه هم مت دا چې ډایرکټلی مشکل جوړوي کنه، دا مت فنکشن دی. نو د دې لپاره مت مې ورته انتخاب کړی ده. که ډایرکټلی اوبجیکټ کریټ نس بیا مشکل جوړوي. اوس خو اوبجیکټ کریټ کوم، بیا که دلته مت سم مشکل نه لري، کومه ستونزه نشته، ځکه چې هغه اوبجیکټ بیرته همدې شیټ نه کریټ کیږي. اول که چیرې مخکینی چیرته فلټر سوی هغه باید پاک شي. نو زموږ دغه شیټ نه بل د انګلیش ده کنه، انګلیش کلاس لپاره به هم داسې واخلم ډایم ډي. دې سره داسې کولی شئ از ورک شیټس، دا فرق نه کوي ورک شیټس، خو ورک شیټ اخیستل ښه کار ځکه چې کمپیوټر لپاره بیا دونه مشکل نه لري. اوس راځم د ډي یو اوبجیکټ جوړوم، سیټ ډي equal to this workbook dot sheets of English. کله چې مې دا جوړ کو اوس باید په A باندې فلټر کار کوم. نو اول که فلټر باید خطا کوم A dot auto filter mode equal to false. A dot usage range dot auto filter کوم فیلډ باندې فلټر کوي؟ زه ورته هم دا فیلډ 2 باندې، نو ورته هم 2 کرایټیریا مې څه ده؟ زه ورته د کمپیوټر سټوډنټ بیلوم. کله چې دا بیل سو په دې باندې فلټر وسو، یعنی فار ایگزامپل داسې فلټر وسو، فلټر خو باندې وسو، دا باید اوس ټول انتخاب شي او را کاپي شي کنه. نو څنګه به کوم؟ زه راځم دا به داسې انتخابوم او کاپي کوم. نو څنګه به ورته وایم A dot usage range dot copy، او کوم چې مې د کمپیوټر نه یو اوبجیکټ جوړ کړی د B په نامه، په هغه کې ورته وایم B dot range د A1 راته سلیکټ کا او په هغه کې چې واچو پیسټ سپیشل یې کراته او آل فارمیټ سره فارمولې ډیټا ټول ویلیو هر څه واچو. بیا به دا فلټر کله چې کاپي سي اول ته ولویږي، نو دا به یو مشکل کنه، ځکه دا اوس رن کم فلټر وسو خو دلته هم ډیټا ولویدل کنه، دا ډیټا را سره ولویده، په نورو تر اوسه نه ده لویدلې کنه. باید دومره بیرته دا فلټر څه ورسي کلیر سي، ترڅو بیرته دومره فلټر باندې وکړو A dot auto filter mode equal to false.
دا ځل بیا ورته وایم edit user range dot auto filter په کوم فیلډ باندې په دوم باندې او د چې شاګردان غواړم بیل کما د مت شاګردان کنه edit user range dot copy کوم کنه کله چې می دا کاپی کو بیا څنګه کوم په مت شیټ کې پستوم نو see that user range of a1 dot fist special سره کوم پست all دا به اتوماتیک ډول په دې کې را سره فیسټ سي صحیح کله دا فیسټ سو نو باید فلټر بیرته څنګه سي فلټر بیرته پاک سي بیا له سره فلټر وسی او دا چې کوي دومره خو فلټر نه کیږي هغه ډیټا خو به ته کاپی کوي کنه بیرته باید سیم ډیټا درته کاپی کوي نو دغه لپاره به دا سره edit auto filter mode equal to false edit usage range dot auto filter په کوم فیلډ باندې په دوم فیلډ باندې او څوک غواړي بیل کې انګلیش سټوډنټ edit user range dot copy کراته کنه دا کله کاپی سو نو د انګلیش د شیټ می کوم آبجیکټ جوړ کړی د डी آبجیکټ نو ته d dot range a1 dot special کراته کله دالته پیست سو نو باید بیرته فلټر څنګه سي استسی نو بیا لازم edit auto filter mode equal to false صحیح سو همدا طریقه و سمپل اوس یوازې په دې باندې کلیک کوم کنه یا دا ماکرو را سره رن کوم ګور اوس ما سره کمپیوټر کې چای نسته په مت کې چای نسته کنه نو زه راځم دلته درېږم او زه دلته راځم په دې کلیک کوم په دې کې ډایرکټ درېږم کنه بیا خلاص همدا د انګلیش سټوډنټ همدا د مت سټوډنټ دی او دا هم د کمپیوټر سټوډنټ دی او دلته ټول ډیټا پراته ده که غواړئ دا ډیټا باید څنګه سي پاک سي نو بیا باید دلته تجزیه نور ختم سي کار کنه نو بیا څنګه کوم دا دلته ډیلیټ اوم او بیا دلته راځم دا ډیلیټ اوم او بیا دا هم دلته کنټرول ډیلیټ دا ډیټا نور باید ختم سي نو بیا څه ورکوم ورته وایم edit user range dot clear all format comment hyperlink هغه clear سره کوم تاسو کاروي کنه بس فقط په دې باندې کلیک کوم نور به دا پاک سي را سره او ډیټا بدل تجزیه سي خلاص اوس کمپیوټر سره راځم ټول ډیټا کمپیوټر دلته د مت دا ور دا عمل بیرته به ځای کو څنګه ان شاء الله راتلونکي ویډیو وګورو